د مالي مرستو نیمګړی لګښت. د مرستو شعار دغه و: نورې مرستې ښې دي. خو دغه نظریه د مرستو په لګښت کې نیمګړتیاوو او د ظرفیت نشتوالي ته پام نه کوي. ډېری پرمختیایي هېوادونه خپل عواید یا له بهره د ترلاسه شویو مرستو د لګښت ظرفیت نه لري. عراق د 11.2 بلیونو ډالرو څخه چې له 2015 زېږدیز کال را په دېخوا د تیلو صنعت، انرژي او د اوبو د سکتور د بیا رغولو لپاره ځانګړي شوي وو، یوازې 12% یعنې 2 بلیونه مصرف کړي دي. له 2015 زېږدیز کال تر 2008 پورې له ټولو ملي عوایدو 114.5 بلیونه ډالرو یې په یوازې 12% ډالر لګولي دي. اول نړیوال بانک او نورو بین المللي ادارو سره زموږ مباحثو وښودله چې دا یوه عامه ستونزه ده. که له پرتله ایز اړخه وکتل شي، د لګښت موضوع کومه ستونزه نه ده، بلکې خبره د مرستو په ظرفیت کې ده چې دغه ډول ستونزې په سیستماتیک ډول نشي حلولی. ایرلنډ، هسپانیا او سینګاپور مخکیني پرمختیایي هېوادونه د خپلو اساسي دندو په وسیله یې دغه ستونزې له منځه وړي او له بهره یې د مرستو د پیسو د نوعیت په منلو کې هم احتیاط کاوه. له یوې خوا د احتساب د داخلي سیستمونو پلان او له بلې خوا په کور دننه د ابادۍ د رقابتي سیستم فعالول د ستونزو په حل کې بنیادي اجراءې وې. د مرستندوی سیستم پرلپسې ناکامي چې خپل ډېر اصول یې د پرمختیایي هېوادونو له امله احتسابي سیستمونو سره همغږي کړي او د سیستم لخوا د قراردادونو د یوه نامنظم سیستم له لارې د پروژې د تطبیق ټینګار، پرلپسې د قانون واکمنۍ، احتساب او شفافیت کمزوری کوي. څنګه چې د OECD هېوادونو د مرستو په اړه د عوامو نظریات اورېدل کېږي، همداسې باید ګټورې تمامې شي. نو له دې امله د اغېزمنو نړیوالو همکاریو د راجلبولو لپاره د دولت جوړونې د اجنډا چوکاټ ته ضرورت دی.